افغانستان او مرکزی آسیا د دوامدار او اقتصادي همکاریو پر لور. نشست امروز آن است تا بستری برای گفتگوهای تحلیلی، تبادل دیدگاه‌های تخصصی و ارائه راهکارهای پالیسی محور در خصوص مهمترین موضوعات برای آینده همکاری‌های منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی فراهم سازد. د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو د هغو هڅو په دوام چې د اقتصاد محور اړیکو، متوازن سیاست او د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد پر ضد د استفادې نه کېدو له تګلارې سره سم پر مخ وړل کیږي. دا ځل هم د لومړي ځل لپاره د افغانستان، مرکزی آسیا او آذربایجان د مطالعاتي مرکزونو ګډه سیمه‌ییزه غونډه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره شوه. د اورد څېړنیزې او نشراتي ادارې په یوه تحلیلي مطلب کې دې غونډې ته کتنه کړې ده. هیله ده تر پایله موږ سره ملتیا وکړي. د شنونکو په باور په کابل کې د افغانستان، مرکزی آسیا او آذربایجان جمهوریت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزونو او فکري بنسټونو سیمه‌ییزه غونډه یوازې یو علمي او څېړنیزه ناسته نه وه، بلکې د سیمه‌ییزو دوامدارو همکاریو د رامنځته کېدو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا پر لور یو مهم ګام هم ګڼل کېږي. نشست منطقه‌ای با میزبانی مرکز استراتژیک و تحقیقاتی دستگاه دیپلماسی کشور از یک طرف خطوط ارتباطی کشور ما را در حوزه دیپلماتیک استحکام می‌بخشد و از طرف دیگر روی چالش‌ها و فرصت‌های منطقه تبادل نظر صورت می‌گیرد که می‌تواند در شرایط فعلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. افغانستان د آسیا په زړه کې ځانګړی ستراتیژیک موقعیت لري او کولی شي د مرکزی آسیا، جنوبي آسیا، ختیځ او قفقاز ترمنځ د نښلونکي پل رول ولوبوي. د دې ډول غونډو جوړېدل ښیي چې د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت زیات د اقتصادي او ترانزیټي ظرفیتونو د اغیزمنې ګټې اخیستنې لپاره د ګډو همکاریو پر اهمیت پوه شوي دي. اوس چې اسلامي امارت بشپړ امنیت ټینګ کړی، د سیمې د هیوادونو باور هم څو برابره زیات شوی او دا حقیقت لا څرګند شوی چې افغانستان د اقتصادي څلورلارې په توګه خپل رول لا ښه ترسره کوي. میانه الحمدلله روابط میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شمول آذربایجان بر اساس روایت عملگرایانه، فرصت محور و همکاری محور نسبت به هر زمان دیگر تقویت و گسترش یافته است. ما امروز نه صرفاً به عنوان نمایندگان کشورها بلکه به عنوان اندیشمندان و مدیران فکری یک جغرافیای مشترک گرد هم آمده‌ایم تا روابط میان کشورهای منطقه به خصوص مناسبات میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از سطح تعاملات و همکاری‌های فعلی به مرحله از همگرایی عمیق و پایدار ارتقا یابد. د دې غونډې له مهمو لاسته راوړنو څخه یوه هم د ترانزیټي همکاریو او سیمه‌ییز اتصال پر پراختیا ټینګار و. د ترانسپورتي شبکو پراختیا، د سوداګرۍ اسانتیا او د نوې ترانزیټي لارو رامنځته کول کولی شي د توکو د لیږد لګښتونه هم راکم کړي او د سیمې د هیوادونو لپاره د اقتصادي ودې نوي فرصتونه برابر کړي. این نشست در پی تحقق اهداف ذیل می باشد: افزایش و تقویت درک متقابل میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی به شمول آذربایجان، بررسی و تدوین پیشنهادهای تحقیق محور برای عملی ساختن تعهدات و توافقات حاصل شده نخستین گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی، آگاهی و شناخت عمیق از روندها و تحولات سیاسی، اقتصادی
و امنیتی منطقه و ارزیابی تاثیرات آن بر افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی، شناسایی و بررسی مکانیزم‌های نوین همکاری در عرصه‌های اتصال منطقه‌ای، توسعه اقتصادی، ترانزیت، تجارت، سرمایه‌گذاری، تبادلات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی. افغانستان هم د خپل جغرافیایي موقعیت له امله کولی شي په یو مهم سوداګریز او ترانزیټي څلورلارې بدل شي. همدارنګه د سیمهیزو همکاریو پیاوړتیا د پانګونې د زیاتوالي لپاره زمینه برابروي. کله چې د سیمې هیوادونه د متقابل باور او ګډې همکارۍ په فضا کې حرکت وکړي، پانګوال هم په ډاډه زړه د زیربنایي پروژو، انرژي، ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا شي. دا چاره نه یوازې د افغانستان اقتصادي ودې ته ګټه رسوي، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره ګټې هم رامنځته کوي. په داسې حال کې چې نړۍ له اقتصادي ننګونو، د انرژۍ له بحرانونو او جیوپولیټیکي بدلونونو سره مخ ده، سیمهیزې همکارۍ تر بل هر وخت زیات ارزښت موندلی دی. هغه غونډه چې د افغانستان اسلامي امارت په کوربتوب په کابل کې جوړه شوه، وښودله چې د سیمې هیوادونه د ستړیا راوړونکو سیالیو پر ځای د همغږۍ، اقتصادي پراختیا او ګډو د تامین لپاره د عملي میکانیزمونو رامنځته کولو ته لومړیتوب ورکوي. له همدې امله دا غونډه د سیمهیزو همکاریو په بهیر کې د یوې نوې مرحلې پیل بلل کېدای شي. هغه مرحله چې پکې اقتصاد، ترانزیت، پانګونه او سیمهیز اتصال د افغانستان، مرکزی اسیا او آذربایجان ترمنځ د تعاملاتو اصلي محور جوړوي. مننه چې تر پای مو زموږ ملتیا وکړه. ژوندی دې وي افغانستان.